په پاکستانی عسکرو بده ورځ. سلام، پوره جزئیات په سولا ټي وي چینل کې راسره وګورئ. سولا ټي وي چینل تل ستاسو په چوپړ کې. ملګرو که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی د لا لنډو او تازه خبرونو لپاره زموږ سولا ټي وي چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. د پاکستان د کراچۍ ښار په محمود آباد ګیټ سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر موټر چاودنه شوې. د لومړنیو راپورونو له مخې یاده پیښه د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د پوځیانو پر یو موټر شوې چې ګڼ تلفات هم لري. سرچینې وایي تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. دغه راز وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې 2 پاکستانی پوځیان هلاک کړي دي. دا پیښه نن ماښام د خیبر پښتونخوا د باري سیمې په جان خان کلي کې د پاکستان پر اف سی ځواکونو شوې ده. سرچینې وایي چې په دې پیښه کې د 2 پوځیانو د هلاکېدو ترڅنګ یو بل مرګونی ټپي دی. که څه هم تر اوسه د یاد برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو هلته د تحریک طالبان پاکستان ډلې ډیری وخت دا ډول بریدونه ترسره کوي. دغه راز د یو بل خبر له مخې بلوچ بیلتون پالې ډلې کیچ ولسوالۍ کې 15 پاکستانی پوځیان هلاک کړي دي. یادې ډلې د بلوچستان په کیچ ولسوالۍ کې پر پاکستانی پوځیانو برید کړی چې په ترڅ کې 15 پوځیان هلاک شوي او 3 نور مرګوني ټپیان دي. د یادې ډلې ویان جنید بلوچ ویلي چې د دوی ملګري کمین کې ناستو چې د پاکستان پوځیانو د ګزمې موټر پرې راغلی او د دوی لخوا خونړی برید ترسره شوی دی. پوځ هم یاد برید مني خو د تلفاتو شمېر یې کمه ښیي. په یادو وروستیو کې پر پاکستانی پوځیانو مرګونه بریدونه ډیر شوي او هره ورځ بې شمېره پوځیان هلاک کیږي.